لږه په اختیار واخلم د ورونو ته واخله مهرباني. پښتو پوښتنه لري راځي پوښتنه ته جواب ورکړو او دا لایف لږ جدي مخکې وي دلته خلک موږ ته کمیټونه لیکي چې تاسو لایف کې ټوکې کوئ موږ سوالونه موږ ټوکې نه کوو وروره موږ هغه حقایق وایو دا پوښتنه لري راځي پوښتنه وکړو مهرباني منیب منیب صاحب مهرباني منیب صاحب مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. اول خو د زړه له تله ستر جنرال صاحب او انجینر او ډاکټر صاحب تاسو دواړه ته د زړه له تله سلامي وایم او ټول لیدونکو ته. وعلیکم السلام. خبره مې دا کوله جنرال صاحب چې دلته مونږ په سوشل میډیا باندې دا ویډیوګانې کتلې چې مطلب طالبانو هند ته اخطار ورکړی دا دغه ولو نو بیا ما د عمر جمال صاحب پوسټ کړی ولو چې مطلب هغه د دروغ دی پر دروغ باندې هغه ان ډي اس هغه ویډیو جوړه کړې دا هغه رسنۍ هیڅ بنیاد نه لري د کومې رسنۍ په نامه او په ادرس چې دوی دا خبره کړې ده هغه ټول د دوی خپل خود ساخته ویډیوګانې دي. ها بس ما دا دغه کوله چې مطلب دا دومره ډیر خلک دا ویني چې باید چې ټول خلک خبر سي چې مطلب دا دروغ دي د په سوشل میډیا خبر دي خبرونه شیر کوي چې مطلب دا ویني پرهار ده طالب زخمی پروت ده دی خبرې لرم دوه دقیقې خبرې لرم مهرباني په مطالعه د طالبانو یو منبع هم داسې نه دی ویلي چې موږ د هندوستان سره ښه روابط نه غواړو طالبانو ویلي چې موږ د ټولې دنیا سره ښه روابط غواړو او د ټولو اسلامي او غیر اسلامي ملکونو سره موږ یو ښه روابط غواړو د طالبانو هیڅ منبع هم دا نه دی ویلي دا تبلیغات چې په سوشل میډیا کې ما ولیدل دا دروغ ده دا د امنیت ملي ساختگی او باختگی جعل ده کما فی السابق هر ورځ یو دروغ جوړوي بیا هغه دروغ تبلیغات کوي بیا همدغه دروغ فیسبوکي خلکو ته چې په جرمني او سویډن او ډنمارک او کابل او پاکستان کې پیسې ورکوي هغه دوی درته وده ورکوي داسې هېڅ حقیقت نه طالبان بار ویلي د طالبانو اعلامیې وګورئ د طالبانو رسمي ویان وګورئ هغه دوی همیش دا ویلي چې موږ د ټولې دنیا سره ښه روابط غواړو په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو د خارجیانو وتل غواړو په افغانستان کې هر انجینر ډاکټر پروفیسر دپاره کار غواړو او یو ملي اسلامي نظام غواړو دا یو د اردو په مطالعه د طالبانو د ویان او د مشرانو نه ما اورېدلي وایي موږ چې کله امریکایان د افغانستان نه ووتل موږ خپل اردو هم رانهوو دا طالبانو وي طالبانو استا خبرې کوي درواغ مه وایئ دا سناریو مه بدلوئ اوس تاسو په ده پوهېږئ چې طالبانو بین المللي ملي سیاسي حیثیت پیدا کړی کله چې طالب ملي بین المللي او سیاسي حیثیت پیدا کړی امریکا په خپله اوس طالبان په رسمیت پیژني ته چې کله ما سره کښېنې او ما سره د مذاکراتو په میز کې کښېنې د میز اخوا ته ته راسره کښېنې معنی یې څه ده معنی یې دا ده چې ته ما په رسمیت پیژنې بناء دا تبلیغات چې څوک لمن وي د ده ځواب ما ورکړ مننه څوک پوښتنه ډاکټر صاحب تاسو په اجازه باندې دغه منیب ورور څه کومه پوښتنه وکړه البته نن مخکې هم لایف کې دا خبره یادونه وسوه دغه باره کې یو لنډ وضاحت ورکوم هغه داسې دی چې د مجاهد صاحب په نوم باندې نن دا 2 ورځې یو اکاونټ جوړ شوی په ټویټر کې نو دا خبره هغه دغه اکاونټ راخستی وه نو اکثرو خلکو ته چې دا شبهه یا دا خدشه ذهن ته ورغله د دغې وجې نه چې د مجاهد صاحب په نوم باندې اکاونټ جوړ شوی ده بیا مجاهد صاحب د دې وضاحت وکړ نو هغه اعلان یې وکړ هغه یې منشن کړ دغه اکاونټ لینک یې راخسته و چې دا په دغه هغه باندې لینک باندې چې کوم اکاونټ جوړ شوی ده دا جعلي ده دا موږ پورې تړاو نه لري نو هغه بعضې ملګري او بعضې خلک چې په دې کې یو څه تشویش ورته پیدا شوی د دغې وجې نه د مجاهد صاحب په نوم باندې یو اکاونټ بل جوړ شوی هغه جعلي و هغه اصلیت نه درلوده نو د هغه وجې نه هغه دا خبره کړې وه نو بعضې رسنیو دا خبره راخیستې وه ویډیوګانې ته جوړه کړې وې
نو اصلي خبره دغه شی وه. هدایت بدر ورو همدا خبره مونږ وضاحت ورکړو. ډېره مننه.